سلامونه. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره د تنفسي سیستم په هکله خبرې کوم، خصوصا د تنفسي سیستم اجزاوې او وظایف. ښه، په تنفسي سیستم کې چې له پوزې او خولې وخله تر هوایي کڅوړو دوام کوي، کوم ارګانونه شامل دي؟ نوس یا پوزه، اورل کیویټي یا خوله، حلقوم یا فیرنکس، له حلقوم لاندې لیرنکس یا بلعوم موقعیت لري. همداسې تر لیرنکس لاندې ټرکیا یا قصبة الریه، او بالاخره دوه سږي، ښي سږی او چپ سږی، چې وروسته په دوی خبرې کوو، او برونکو پالمونري ټری. څه معنا؟ کله چې د هوا د انتقال پایپ په سږو کې لکه د ونې ریښې تقسیمیږي سره، دغه ته برونکو پالمونري ټری وایي، چې په دې وروسته در سره مفصل خبرې کوم. دغه ټول هغه اجزاوې دي چې بالاخره وبښئ په تنفسي سیستم کې موجود دي، او هر یو ځان ته جلا او مشخصه وظیفه لري. په دې ډایګرام کې داسې وګورو، دا شو پلټاین بون، هارد پلیټ او سافت پلیټ. دا هم د پوزې اناټومیک جغرافیه ده، او دا هم خوله. خوله کې مسلما ژبه لرو، نوس یا پوزه، اورل کیویټي یا حلقوم چې دوه برخې لري، نیزو فیرنکس، او لاندې د خولې طرف ته یې اورو فیرنکس وایي، اورو فیرنکس. هوا د پوزې او خولې د لارې انتقالیږي چیرته؟ فیرنکس یا حلقوم ته، او له حلقوم نه بالاخره ځي چیرته؟ لیرنکس یا بلعوم ته. دې ته وایس باکس هم وایي. دا موږ چې خبرې کوو، فی الحال تاسو چې زما خبرې اورئ، دا خبرې په اعصابو کې جوړیږي او آواز ورته په دې ساحه کې ورکول کیږي، ځکه خو ورته وایس باکس یا لیرنکس وایي. دا هم د تنفسي سیستم یو جز ده، او بالاخره دوام کوي قصبة الریه یا ټرکیه، یا هغه پایپ چې هوا انتقالوي. چیرته انتقالوي؟ سږو ته. موږ دوه سږي لرو، ښي سږی او چپ سږی. ټرکیه یا قصبة الریه په چپ او په ښي سږي کې دوه شاخه کیږي او ننوځي. دا کومه ساحه کې چې ټرکیه یا قصبة الریه تقسیمیږي، دې ته کرینا وایي، کرینا. شش یا سږی، رایټ لنګ او لیفت لنګ یا چپ سږی. ښه، ښي سږی یو څه تر چپ سږي ستر ده، ځکه چې په چپ سږي کې د زړه دپاره کارډیاک ناچ یا خالیګاه موجوده وي، نو په دې اساس یو څه کمه اناټومیک جغرافیه یې په توراثیک کیویټي کې نیولې ده. په هر حال راځو برونکو پالمونري ټری. ښه، کله چې قصبة الریه په دوو برخو یا په دوو شاخو ویشل کیږي، دا لومړني تقسیم ته یې وایي پرایمري برونکایس، پرایمري برونکس. پرایمري برونکای. پرایمري برونکای په داخل د سږو کې بیا ډیویژن یا تقسیمات کوي، او دې ته وایي سیکنډري. سیکنډري برونکای همداسې په سږو کې تقسیمات کوي، په نورو ریښو تقسیمیږي، او هر ځل چې تقسیمات کوي ډایمیټر یا د هوا د انتقال صلاحیت پکې کمیږي. دې ته یې وایي
ټرشري برونکای. په همدا ډول ټرشري برونکای په خپل امتداد کې په دوو نورو تقسیماتو بدلیږي چې هغه ته موږ برونکیول وایو. برونکیولونه هم بالاخره همداسې امتداد کوي او په ریسپیریټري ټرمینل برونکیولز او بالاخره په ریسپیریټري برونکیولز باندې بدلیږي. دا یې ټرمینل برونکیول شو، دا یې ریسپیریټري برونکیول شو او د ریسپیریټري برونکیول نه بالاخره الویولر ډکټونه جدا کیږي. داسې الویولر ډکټ یا هغه کوچني پایپونه چې هوایي کڅوړو ته بالاخره ورځي، دا د هوایي کڅوړه یا الویولای د هر الویولر ډک سره داسې نښتې ده. دا شو اسینای وبخښئ الویولس یعنی یوه دانه هوایي کڅوړه، زیاتو ته یې بیا وایو الویولای یا جمع فارم ده. دا شو الویولر ډکټ. دې ساحې ته انټرم ویل کیږي او دا ټول د انګور غونچې ته بیا اسینار وایي. برونکو پالمونري ټری یا دغه ونه چې پکې د سږي ته د هوا راننوتي پایپونه تقسیمات کوي دغسې یو ساختمان لري. تقریبا په میلیاردونو دغسې هوایي کڅوړې په سږي کې موجودې دي او د غازاتو د تبادلې لپاره خپله وظیفه سرته رسوي. د سږي په شاوخوا کې یوه ډېره ظریفه پرده موجوده ده داسې او دې ته وایي پلیورا. دا پلیورا دوه برخې لري. هغه چې د سږي سره نښتې ده ورته ویسرل پلیورا ویل کیږي، ویسرل پلیورا. او کومه برخه یې چې داسې د سینې د قفس یا د توراسیک وال سره نښتې ده هغه ته پیرایټل پلیورا وایي. پیرایټل پلیورا په منځ د دغو دوو پردو کې مایات دي. تقریبا 10 تر 15 امیلو پورې مایات موجود دي او اساسي وظیفه یې دا ده چې سږی خو ګوري لکه سفنج غوندې ده، داسې د تنفس په پروسه کې انقباض او انبساط کوي، یعنی کوچنی کیږي او غټیږي. د دې لپاره چې سقوط ونه کړي دغه پردې راټینګ کړی ده. یو خواته دا پرده د سږي سره نښتې ده او بله خوا دا پرده د توراسیک وال یا د سینې د قفس سره نښتې ده. که چیرې هوا دلته د کوم تکلیف پر اساس راننوتله دته موږ نیموتورکس وایو. که زوی او چرکو چروک راننوتل پایوتورکس ورته وایو. که چیرې د کوم زخم یا کینسرونو پر اساس د سږي نه وینه دې پردې ته راننوتله او دې ساحې ته هغه ته موږ هیموتورکس وایو. دا ټول بالاخره د پیتالوژي په څانګه کې یا په لیکچرونو کې در سره کور کوم. مننه.